افغانستان کې سیلابونو څومره تباهي کړې ده، طالبان څه وایي او بلخوا طالبان ولې په پاکستان خفه دي. ویډیو وګورئ او ویډیو په اخر کې مو خپل نظر را سره شریک کړئ. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې د چارو د وزارت ویاند ویلي چې په افغانستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله 90,000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. جانان سایق د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې د سیلاب له امله تر 2000 ډیر کورني څاروي هم له منځه تللي دي. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې په وروستیو ورځو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله په 23 ولایتونو کې 2622 کورونه ویجاړ شوي دي او په دې کورونو کې لسګونه افغانان هم وژل شوي دي. د طالبانو د طبيعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت په خبره شوي خبر پاڼه کې ویلي چې د کندهار د طبيعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د مرستندویه موسسو په همکارۍ له 50 سیلاب ځپلو کورنیو سره د 9200 افغانیو نغدي مرسته وکړه. طالبانو ویلي چې مرستندویه موسسو ژمنه کړې ده چې د هغو کورنیو لپاره به دایمي کورونه جوړوي چې کورونه یې وران شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه د نړۍ شپږم زیان منونکی هیواد دی، خو د اقلیم د بدلون له امله د رامنځته کیدونکو ګواښونو په وړاندې تر ټولو لږ چمتووالی لري. په وروستیو کلونو کې د پرلپسې طبیعي آفتونو لکه وچکالي، زلزله او سیلابونو د افغانستان په زیان منونکو سیمو کې د خلکو د ژوند ژواک، کورونو او زیربناوو د ویجاړېدو لامل شوي دي. بلخوا د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د وروستیو ورښتونو او تندر له امله په دغه هیواد کې پر ځاني او مالي زیان خواشیني ښیي او وایي د پاکستان حکومت او قربانیانو ته تسلیت وایو. پاکستان کې اوسنی ورښت تر ډیره بلوچستان او پښتونخوا کې تاوان رسولی دی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي خپل ایکس کې ویلي چې دغه ډله د اوښتو ګڼو ځاني او مالي زیانونو په اړه د پاکستان حکومت، ولس او په ځانګړې توګه د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت د مراتبو په وړاندې کولو سره خپله ژوره خواخوږي څرګندوي. هغه زیاته کړې ده د الله متعال له دربار څخه شهیدانو ته جنتونو او ټپیانو ته د عاجلې شفا غوښتنه کوي. د پښتونخوا د مرکز پېښور په ګډون په دغه ایالت کې د 4 پرلپسې ورځو د بارانونو له امله د راوتلو سیلابونو په پایله کې 33 کسان مړه شوي دي او 11 نور ټپیان شوي دي.